څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دلته په پښتونخوا کې پښتانه وژلی کېږي، ظلم او جبر ورسره کېږي. بیا که د دغه ظلم جبر یا د ډالري جنګونه چې په دې خاوره په پښتونخوا مسلط دي، ډالري او د معدنیاتو وسایلو په بنیاد چې د دغه ځای معدنیات او وسایل قبضه کوي فوج، او دغې له بیا یو رنګ ورکوي چې هغې ته دغه د ترهګرۍ او یا د وسلوالو ډلو رنګ ورکوي چې دلته ترهګر دي. په دغه تسلسل کې د نن نه څو ورځې وړاندې د تیره ولسونه یې د خپلو کورونو څخه وویستل، په زرګونو کورنۍ ذلیله یې کړه، وږي یې کړل، سکولونه یې ورله وران کړه، صرف او صرف په دې بنیاد چې دا تعلیم ونه کړي، دا د شعور په لاره لاړ نه شي. که دا د تعلیم نه خبر شول، د کتاب مخ یې ولیدلو او شعور یې واخیستو، دغه خلک بیا د دې ریاست نه خپل پور هم اخلي او د ده دا ظلم جبر هم نه مني. په دغه تسلسل کې د اختر د ورځې نه واخله تر د ننه پورې د وزیرستان د ضلع شیوا یا ضلع شوا د دغه ځای ولسونه د خپلو کورونو څخه ویستل کېږي چې دلته ترهګر دي. ترهګر هم نشته، هلته یو سړی راځي 2 اوی ډزې کوي، بیا فوج راځي دغه ځای ولسونه وباسي دغه کورونو څخه. کورونه یې پې خالي کړه، د اختر یې پې د زغرو ډک کړو. د دغه ځای کوارډینیټر د پی ټي ایم اسماعیل پښتین چې د دغه ولس لپاره غږ پورته کولو چې دا ظلم دی، ناروا ده، ترهګر نشته، دا هر سال ته د هغوی د سترګو د وړاندې دي، هغلته 2 کسه ډزې کوي، بیا فوج راځي د هغه ځای د سکول نه هم مورچه جوړوي، د هغه ځای بازارونه هم ړنګ شول. اسماعیل پښتین جرم دا و چې هغه د هغه ځای د ولس لپاره غږ پورته کولو، نو انجام یې دا چې نن یې 9 بجې کشرۍ روره په اف سی چیک پوسټ باندې ونیولی شو. بیا د هغه والد صاحب چې یو سرکاري ملازم دی، استاد دی، هغه هم ونیولی شو د دې اسماعیل صاحب په جرم کې. نو خبره دلته دا ده چې آیا دا کوم جمهوري او انساني عمل دی چې هغه څوک صرف په دې بنیاد باندې نیسي چې ستا رور یا ستا بچی د ولس غږ پورته کوي؟ دا خو نه جمهوري عمل دی نه انساني، دا ډېر بزدلانه او د شرم ډکه خبره ده چې ته د ولس غږ په ظلم او جبر او یا په تشدد باندې بندوي. دا هیڅکله نشي کولی، دا د نظریې خبره ده، دا د فکر خبره ده. په دغه فکر باندې په زرګونو پښتنو سرونه کېښودل، نور به درته هم کېږي، او دا ستا ډېر لوی تاوان کېږي په دې کار سره. د پښتنو مرګ، د دوی وژنه او یا دوی په زندانونو کې اچوله، په دې ستا تاوان داسې کېږي چې په تا دا ولسونه خبرېږي لکه نن نه 15 کاله 6 کاله مخکې تا د پردې شاته وژل، لږ رنګ به دې ورله داسې بدل ورکولو. دغه ولسونه راپاڅېدل، نن د سوات باجوړ او د تیرا ځوان غږ کوي، او د سوات او باجوړ او پېښور ځوان په دې خبره باندې پوهه دی چې دا ریاست قاتل دی، دا د پښتنو نسل کشي کوي. دا جمهوري عمل نه دی چې ته نور الله ترین، حنیف پښتین یا علي وزیر وجی صمد تا په جیل کې اچولي دي په زندان کې، بلکې مړه ژوندي دي ورک کړي دي. نن هم د نور الله ترین او د حنیف پښتین پته نشته چې دا په کوم ځای کې دي، مړه دي که ژوندي دي. دا هغه خلک دي چې د دې ولس لپاره یې غږ پورته کولو. دا ټول پښتانه په دې مسله باندې پوهه دی. بېشکه په دغه ولسونو کې به لږه څه ناسه یره وي، څه خو د دغه ریاست پاک سرزمین د دوی په ذهن کې پروت دی، یعنی پاک سټډي ورکوزه کړې ده، او بل طرف ته څه ناسه یره. دا یره به هم لکه نن چې په 15 کاله کې 6 کاله کې څومره پښتنو پرمختګ وکړو یا فکري ځانونه جوړ کړو، په دې پوهه شول چې دا ظلم څوک کوي. راتلونکي کې به یې وګورې چې د دې نه زیات قوت به هم پیدا کړي، د دې نه زیات شعور به هم واخلي، بلکې دغه پاک سټډي به هم فیل شي، او دا خلک ستا د پنجې نه راوځي. نوره دا ظلم دی، دا د جبر خبره ده. بیا په دغه ادارو کې یا په دې کې چې څومره پښتانه دي، دغو ته خواست کوو چې مهرباني وکړئ تاسو خو په دې ټوله مسله باندې پوهه یئ، ولې د خپل رور تر څنګ نه ودرېږي؟ دا شرمناک عمل چې نن کم شوی دی، په کلکو ټکو کې غندنه کوو او ریاست دې دا راخوشي کړي. ګنې سبا به د شیوا مین غټ روډ بند وي، هغلته به هم احتجاج کېږي، د میډیا غږونه به ورته هم پورته کېږي، او ریاست ته دا به ستا ډېر لوی په تاوان وي او په زیان به دې وي.